ګرانو او قدرمنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو صاحبزاده طارق صاحب تاسو لپاره یو موضوع راوړی ده د تاسو وره تنقید او په دې باندې بیا تاسو خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړئ او بیا په ان شاء الله په دې باندې نور خبرې ترې کوو. مونږ اکثر وینو په وجرو کې په بیٹکو کې په دکانونو کې یا همداسې نور د ملګرو ناستا چرته کافي شاپ کې یا ریسټورانټ کې یا په فیسبوک سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې مونږ اکثر ګورو چې تنقید چرته وشي نو ډیر خلک هغه تنقید تعمیري سایډ باندې اخلي او ډیر په نیگیټیو سایډ. نو زما خو خپل رائے دا چې کلم دا تنقید چې دی دا انساني فطرت دی او جایز تنقید د هر یو سړي حق دی چې هغه وکړي. نو کلم چې تاسو په پوسټ یا تاسو په خبره یا تاسو په یو اکشن یا په عمل باندې چرته تنقید وشي نو فوري ریاکشن مو ورکوي. اول هغه تنقید هغه کرټیسیزم دا هغه لږ جایزه واخلئ، انالیسز یې وکړئ او جایزه اخیستونه بعد تاسو وګورئ چې یاره د دې مثبت پهلو څومره دی او نیگیټیو څومره دی. نو کلم چې یو سوسایټي ترقی یا ډیولپ کیږي نو پهلا د هغې ذهني چې کوم نشوونما ده پازیټیو سایډ ته هغه پکار ده. یو قوم په بلډینګونو په سړکونو یا په نورو انفراسترکچر باندې ټیک د دغم د ترقۍ نښې دي چې مونږ پناب کوو چې یاره دا قوم نو خو بنیادي سیز د یو قوم د ترقۍ د اصلاح هغه د هغې سوچ دی. نو مونږ چې کلم دا سوچ خپل تعمیري سوچ کو نو امید د ربه دی ځکه چې یو پوره ذات د خدای دی، مونږ پوره نه یو. نو هر یو سړي کې څه نه څه کمی وي. اکثر ما سره همداسې وشي زما په پوسټ باندې ډېر خلک تنقید کوي یا څه داسې اګري نه ما سره، نو هغه زه بالکل کمپلیټلی زه په پازیټیو سایډ اخلم او دا نه وایم چې یاره زه هغې ته بالکل ریپلای ورکړم چې زه تاسو سره اګري یم، تاسو سوچ تاسو خبره بالکل صحیح ده او زه غلط یم. نو دا شی چې مونږ کله ځان کې راولیو دا پازیټیو فریم اف مایند سره مونږ جواب ورکوو یا تنقید برداشت کوو نو دا نه چې هغه مخکې مونږ نه خوشحاله شي، بلکې دا ستاسو بدن ته هم هیلث وایز چې کوم د صحت معامله ده هغې لم ډېر سپورټ ورکوي، ستاسو ذهن ورسره کولو شي او بل تاسو ته یو نوې لار نوې سیز بل یو علم تاسو د بل سړي نه څه نه څه زده کړه وکړئ چې یاره واقعي ما کومه خبره کړې وای کې دا کمې و دی بل مخکې سړي د زه کریکټ کړم. نو ستاسو ذهن چې ښه وي ستاسو زړه به هم ښه وي ستاسو معده به هم ښه وي نو چې دا ټول څیزونه ښه وي دا به ستاسو په مخ باندې ریفلیکټ کیږي. تنقید خو په هر ځای کې برداشت کول پکار دي، که هغه څوک براه راست یو ځای کې ناست وي، یو پروګرام وي، یو میټینګ وي، یو څه اجلاس وي، هر څه چې وي په هغې کې تنقید برداشت کول پکار دي چې سړی وکړي برداشت کړي. او موږ هم که چېرته چا باندې تنقید کوو نو برای اصلاح دغه کس اصلاح کول. زه به دا یو خبره وکړم چې که کوم یو کس زمونږ ستاسو په یو پوسټ باندې تنقید وکړي، یو نیگیټیو تنقید وکړي، نو زما په خیال کیدای شي چې زه غلط یم، خو زما خپل دا سوچ دی چې په دې نیگیټیویټي کې خپل یو پازیټیویټي به پرته وي. جی الله پاک انسان لا ذهن ورکړی ټیک شو د سوچ لپاره ذهن دی، مطلب چې یاره ته دا استعمال کړه دا صرف دې پار نه چې لکه مطلب مونږ د په مطلب خبره په غلطو کې استعمال کوو نه، دا به تا ته یو جواب ملو شو بس طبیعت دونو که چې دا یو مطلب دی ته خبر چاڼ کا دغه کا ته یو مین دغه ته روبا سم مغازو بعد دغه نه هغه ته که چې ته په سوچو کې دا ته ماته چکی او اس نه چې مطلب ته هغه من سوچو کې باوجود د بیام هغه ته غلط جواب ورکړي یا ته غوسه کې شروع بیا نه پس سوچ راځي چې اوه دا خو زما د فائدې ویلو خو ماته غلط مطلب نو ټول نو منی زم چې لکه په 24 اور چې کوم نو منی کته ته خبر راځي هر زم چې ته منی ارزنه پیره چې ته خپل مایند پازیټیو ساتي نو هغه ته چې اکل هغه یو نیگیټیو یو خبر وړل یا نیگیټیو یو یا ریاکشن ته میسج وکړو
د هغه ته یو پازیټیو جوړ کې نو باندې ټول نه پیله هغه ته ځان ملامت ښکار شي هغه ګورځو سمره سپکه ما سمره یو لکه مطلب ما یو نیچ غونډه کارو کوم څنګه پوسټ کو هغه الته مایند کلیر او پازیټیو نه هغه ته کې ما ته سمره په خطر کې سره مطلب دا غوړم یو باندې د ټول نه پیله هغه چې کوم نه ملامت شي